دا زموږ دین چې د کوم دین سره زموږ تعلق دی خلکو دا پاکیزه دین دی، دا پاکوالی غواړي، دا هغه بچي غواړي چې د هغې شپه په پاکوالي کې تېره سي، د هغې شپه د قرآن په تلاوت کې تېره سي، د هغې شپه د قرآن کریم په عبادت کې تېره سي، د الله په عبادت کې تېره سي، د قرآن په تعلق کې تېره سي. په دې امت کې چې د چا شپه په ډولو ډمامو کې تېرېږي، چې دې امت کې د چا شپه په نخرو اتڼو کې تېرېږي، د دې امت د هغه انسانانو زما په الله قسم حیا ختمه سي، او چې د چا حیا ختمه سي د هغې غیرت ختم سي، او چې د کوم چا غیرت ختم سي پیغمبر علیه السلام وایي لا ایمان لمن لا غیرت له، د هغې غریب ایمان د ډېر غټ نقصان سره مخامخ سي. نو ځکه حدیث قدسي دی چې تاسو د دغه بې حیا اوازو څخه خپل غوږونه بند کړئ، د دې په عوض کې به الله تعالی د جنت د حورو داسې اوازونه ستاسو اورېدل په نصیب کوي چې په زرو کلونو به د هغې په اورېدلو باندې غوږ نه ستړی کېږي. زه دا وایم چې موږ خو هر څه وکړل په دنیا کې، د شپه د اتڼو د سازو د مجلسو خوند خو مو وکاتی. تاسو راسئ چې د شپې مسله څومره خوند کوي، چې خپل رب ته سړی غوړمالۍ کوي او د سړي د سترګو اوښکې تویېږي او خپل حاجت او خپل کلام د خپل رب سره کوي. تاسو د دې خوند وګورئ چې دې کې څومره لذت دی. د غلطو محفلو پر طرف باندې قدمونه اخیستل، د دې خوندونه موږ ډېر وکتل. تاسو راسئ چې سړی مسجد ته را روانې دي قدمو کې څومره خوند دی. د غلط نظر کولو لذت او خوند مې ډېر ولیدی چې کله د بې حیایۍ پر ځای باندې ورسې ته نظر کښته کړه چې دې کې څومره خوند دی. زما په الله قسم چې د دې په حقیقت باندې سړی پوه سي چې د انسان په زړه کې د خوشحالۍ یو لهر دی، د انسان په زړه کې د خوشحالۍ یو صفې راځي چې انسان بیا د هغې خوشحالۍ ادراک نشي کولی چې دا څومره خوشحالي ده. حضرت سفیان ثوری رحمه الله وایي که چیرې دا امت د دې امت بادشاهان د دې بزرګانو په حالاتو باندې خبر سي چې دې ته د شپې په عبادت کې کوم سکون او خوشحالي ده، د دې سکون او خوشحالۍ دپاره به تورې راواخلي چې د دې خلکو سره څنګه د لاسه وکړ. حافظ شیرازي رحمت الله علیه وایي زانگاه کی یافتم خبر از ملک نیم و شب، چې په کوم وخت کې د نیمې شپې په حکومت خبر سوم چې د نیمې شپې په حکومت کې څومره مزه من ملک نیم روز را به یک جون میخرم. اوس که د نیمروز ملک ماته په یو وربشه راکړي نور ماته واره نه کړي چې زه د نیمې شپې په حکومت خبر سوم چې نیمه شپې کې د الله سره په خپل ملاقات کې څومره لذت دی او څومره خوند دی.